السلام علیکم مرګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز افیشل. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ د یوټیوب سی ټي آر په حوالې سره خبرې اترې کوو. مرګرو، یوټیوب سی ټي آر څه ته وایي مرګرو، او یوټیوب سی ټي آر په ویډیو مخکې تلو کې څومره اهم کردار لري. مرګرو، دا غونډې خبرې په دې ویډیو کې کوو، خو مرګرو تاسو په ویډیو پوره ګورئ. ډېره انفارمیټیو ویډیو ده مرګرو. چې څنګه تاسو خپله وای ټي سټوډیو کولاو کې، نو تاسو سره به دا قسم انټرفیس راځي. دا قسم انټرفیس راتلو نه بعد به مرګرو بیا تاسو خپله یوه ویډیو کولاو کې مرګرو خپله ویډیو مرګرو چې تاسو فرض کا داسې کولاو کې مرګرو تاسو سره به دا قسم انټرفیس راځي. دا قسم انټرفیس راتلو نه بعد مرګرو بیا تاسو سره گو ټو انالیټکس باندې مرګرو تاسو چې څنګه کلیک وکړئ، نو مرګرو تاسو سره به اوس یو نیو انټرفیس راشي. مرګرو دلته اوس اور ویوز مرګرو دا تاسو کتلی شئ اور ویوز لیکلی دی. اور ویوز مطلب دا مرګرو چې تاسو ویډیو چې کومه ده نو 22 کسانو کتلې ده، او 22 کسان مرګرو دا چې کوم دي نو دې ته سی ټي آر یي. ټیک ده. اوس مرګرو دا بله چې کومه ده ریچ چې کوم آپشن یې مرګرو لیکلی دی، دا چې مرګرو څنګه تاسو کلیک کې که نه، دې کلیک کېدو سره به مرګرو چې دا ویډیو څومره کسانو ته رسېدلی مرګرو هغه به راشي. نو مرګرو تاسو کتلی شئ 333 کسانو ته رسېدلی ده. نو دا چې کوم دي نو دا ویډیو چې کوم دی نو دا امپریشن دي. امپریشن مطلب دا چې 333 کسانو ته رسېدلی ده، په هغې کې 22 کسانو مرګرو ویډیو چې کومه ده نو هغه کلیک کړې ده. نو اوس د ویډیو چې کوم سی ټي آر شو نو مرګرو هغه 22 شو. او اوس مرګرو انګیجمنټ بیا دې نه چې کوم واچ ټایم چې کوم راغلی دی مرګرو نو هغه 20 منټ دی. بیا آیډینس ریټینشن چې مرګرو چې کوم راغلی نو هغه 17% دی، یعنی 0.36 چې کوم غونډو نه کم دی مرګرو راغلی. مرګرو بیا سی ټي آر اوس څومره اهم کردار لري د ویډیو مخکې تلو کې مرګرو مونږ په هغې باندې خبره کوله. نو مرګرو فرض کړه که ستاسو دا ویډیو 100 کسانو ته ورسېدو، په 100 کې 80 کسانو وکته نو مرګرو یوټیوب به هغه بیا 200 کسانو ته ریکمنډ کړي. چې 200 کسانو کې 100 کسانو وکته نو یوټیوب به بیا 400 کسانو ته ریکمنډ کړي. نو مرګرو سی ټي آر دې سره تعلق یو سی ټي آر د ایوریج سره ډېر غټ تعلق چې تا ویډیو څومره کسانو وکتله او څومره ټیم یې وکته. مرګرو سی ټي آر دې سره ډېر غټ تعلق یو مرګرو. او سی ټي آر بل د تمنیل سره هم ډېر غټ تعلق یې. نو فرض که اوس دا 333 کسانو رسېدلی او 333 کې مرګرو چې فرض که دې چې کوم تمنیل دی مرګرو چې هغه فرض که اټریکټیو وي او په دې کې 300 کسانو کتلی وه، نو مرګرو دې امپریشن به اوس 900 کې و، یعنی 900 کسانو ته به دا بیا رسېده. خو اوس دې امپریشن ډېر کم ده، 333 امپریشن ده او رسي به 390 ته مرګرو. نو چې څنګه امپریشن سیوا کېږي نو هلته سی ټي آر هم سیوا کېږي. بیا چې امپریشن راکمیږي نو سی ټي آر هم راکمیږي. نو مرګرو اوس به تاسو وایئ چې یاره امپریشن څه مطلب. امپریشن چې څنګه مرګرو تاسو خپل یوټیوب کولاو کې نو تاسو سره مختلف قسمه یوټیوب براوزر کې مختلف قسمه ویډیوز راځي مرګرو. نو دا ویډیو خپل امپریشن اوس دا چې کوم ویډیوز مرګرو موږ ته دلته میلاویږي نو دا یوټیوب چې کوم دي نو دا چا چې ویډیوز ورکړي مرګرو دا هغې امپریشن دي. بیا په هغې کې چې څومره کتلی کېږي مرګرو دې تعلق سی ټي آر تمنیل سره او سی ټي آر سره وي. مرګرو امید لرم چې دا ویډیو به هم تاسو خوښه شوي. په یوټیوب سی ټي آر به تاسو پوه شوي. مرګرو همیشه چې تاسو یوټیوب ویډیو جوړوئ نو تاسو تمنیل چې کوم دی نو اټریکټیو جوړوئ. فرض که 100 کسانو ته ویډیو رسي چې کم از کم 60-70 کسان هغه ویډیو کلیک کړي. مرګرو چې ویډیو هغو کلیک کړي نو هغې سره به تاسو چې کوم سی ټي آر ده امپریشن دغه به سیوا کېږي. چې سیوا کېږي نو ویوز به هم سیوا کېږي.
ملګرو آی هوپ چې تاسو په سی ټي آر باندې پوه شوي یې ویډیو هم لایک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ او په نوي ویډیو کې ملګرو ملاقات کیږي د الله په امان